چمن کې حالات نور هم خراب شو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، پر جزئیات هم دلته وګورئ. د چمن پر لټ کوونکو د اعتراضونو د پراخېدو خبرداری ورکړ. په چمن کې پر لټ کوونکي خبرداری ورکړی که پاکستان د سپین بولدک چمن پر لاره د تیریدو لپاره د پاسپورټونو او ویزو د درلودو د حتمیتوب په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور ونه کړي، دوی به د خپلو اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پر لټ 212مه ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پر لټ کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویان صادق خان اڅکزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې اوس په پاکستان کې جمهوري حکومت جوړ شوی، باید د دوی غوښتنو ته پام وشي. هغه وایي د شناختي کارت او د تذکرې مسله باید حل شي. که چیرې زموږ دا مسله حل نشوه، نو زموږ پر لټ کوونکي به جدي ګامونه واخلي او جدي نتیجې ته به ورسیږي. مخکې چې موږ سخت ګامونه پورته کړي، لامل یې تیر موقت حکومت او امید مو نه درلود. اوس خو حکومت جمهوري دی، دولت شته، پارلمان شته، ولسي جرګه شته، زموږ دا مسله باید حل شي. یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان وویل که مشران وروستۍ پریکړه وکړي، ښایي په څو ورځو کې د خپلو لاریونونو لمن پراخه کړي. هغه وایي مخکې موږ د پاکستان د سوداګرو ټولنه او د بلوچستان سوداګر هم راغلي وو، له موږ سره یې په پرلط کې ګډون وکړ. هغوی له موږ سره وعده وکړه چې له موږ سره به ودرېږي. په 28 تاریخ په ټول بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی.